زمونږ ویډیو خاص کر د بالغ افرادو دپاره د جنسیاتو متعلقې د ښځې خاوند چې کوم ملاقات دی او د هغې چې کوم تعلقات دي د هغې باره کې ده. نو که تاسو د فیملی سره هینډ فري استعمال کې یا دا ویډیو ځان له وګورئ. که زمونږ په چینل نوی سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ چې تاسو ته د جنسیاتو متعلق ویډیو په اسانه ملاویږي. السلام علیکم ورحمت الله. مرګرو بعضې کسان په دې تشویش کې وي چې آیا د زنانه چې کوم سینې دي هغې سره لوبې کول او د هغې نه شهوت انګیز کېدل، هغې نه پپې اخیستل، هغه چوپل دا جایز دي او که ناجایز دي او د دې سره طبي نقصانات شته او که نشته. نن به موږ صرف د دې د اسلام باره کې ووایو او سبا به موږ د دې طبي نقصانات یا فایدې هم بیان کړو. د دې په اسلامي نقطه نظر سره هیڅ قباحت نشته. بالکل د زنانه هر ځای ستا ځای دی، هغې ته لاس وړی شي، هغه ښکلولی شي. صرف هغه ځایونه چې هغه د غلاظت دي نو هغې له خوله نشي وړی، او سینې چې دي نو دا خو د غلاظت نه دي. خو چې کوم وخت کې وړوکي لپې ورکړي نو په هغې وخت کې ډېر احتیاط ضروري دی، ځکه چې د خپلې ښځې پی چې دي نو په دې کې بیا خبره کیدی شي چې حرام او حلال او څوک دا مکروه ګڼي. نو بس د ځان د مکروهاتو یا د اختلافاتو نه ساتل پکار دي. نو داسې وخت کې او بل اول شهوت انګیز کول پکار دي. کله چې زنانه د پیو وړوکي له پی هم ورکوي، او چې کله دا په شهوت کې راشي نو د دې د پی دغه ختم شي او دا کلکې شي او دې ته بیا پی نه راځي، بلکې دا شهوت کې وي. او بیا هم احتیاط ضروري دی او دا بالکل جایز دی، څه حرج پکې نشته. کو د دې نه خاوند چې دی هغه مزه اخلي. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو ستاسو خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.